زیاتره خلک ګیلې او شکایتونه له یو ډول خلکو څخه کوي چې هغه ډله خلک هغه کسان دي چې هغوی ته لومړیتوب پیسه لري، ځکه د هغوی لاره فکر کاروباري دی، تجارتي یا سوداګریز دی. نو د هغوی څخه مثلا د مینې، د احساساتو، د اړیکې، د وفا تمه کول دا یو ډول ځان تیریستل دي، او د داسې خلکو څخه ګیله یا شکایت کول هم ځان تیریستل دي، ځکه د هغوی لاره بیله ده. د هغوی لپاره یوازې لوټ، هغه که ډالر وي، هیرو وي، افغانۍ وي، که یا هره بله پیسه وي، لومړیتوب لري. نو د هغوی لومړیتوب تاسې هیڅکله نشئ کېدلی چې هغه تاسې په ټولنه کې یو ضرورت ګورئ و دغه ضرورت به دا سړی راته رفع کړي. نه، ځکه هغه احساسات یوازې تر ګټې پورې محدود دي او د پیسو اخیستلو